موږ همیشه ویو چې موږ د یو بل عزت کوو، مګر په سر مسلو اتفاق نه کوو. نو دا څه معنی لري؟ په دې معنی دا نه دی چې زه تاسو سره موافق یم ځکه چې زه ستاسو احترام کوم. د احترام مسله د اختلاف کولو مسلې نه بیله ده. زه ستاسو احترام ځکه کوم چې تاسو یو انسان یې. ځکه چې الله سبحانه وتعالی وایي ولقد کرمنا بني آدم، او موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړی دی. نو الله وایي چې هغې ټولو انسانانو ته یو عزت مقام ورکړی دی. نو موږ وګورو چې نبي صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره څنګه خبرې کولې. هغوی سره چې کوم د حق نه انکاري وو. د مکې خلک چې هغوی سره ظلم کړی و. او بیا هم د نبي صلی الله علیه وسلم هغوی ته همیشه عزت ورکړی و. نو تقوا ستاسو په سیرت او سلوک کې همیشه ښکاري. نو تاسو که ښه اخلاق لرئ نو دا ستاسو نیک کېدلو نښه ده. که تاسو سوچ کوئ چې تاسو یو نیک کس یې خو ښه اخلاق نه لرئ، نو تاسو کله هم یو نیک کس نشئ کېدلی. نو دا ښه سیرت، تقوا او ایمان کېدو لپاره ډېر ضروري وي. ناممکنه ده چې تاسو زړه کې د الله یره لرئ او د الله مخلوق پروا نه کوئ، کوم چې د هغې جوړ کړي دي. نو پوهېدو لپاره اسانه خبره ده. که الله ستاسو لپاره اهم دی، نو هغې جوړ کړي مخلوق هم ستاسو لپاره اهم کېدل ضروري دي. نو الله نبی صلی الله علیه وسلم ته حریص علیکم وایي، یعنی هغه څوک کوم چې د هر چا لپاره ښه والی غواړي. او نبی صلی الله علیه وسلم ویل بعثت الی الناس کافه، یعنی زه د ټولو انسانانو ته لیږلی شوی یم. ښه، بد، تور او سپین، مسلمان او کافر، هغه د ټولو لپاره لیږلی شوی و. هغوی لپاره کوم چې هغوی سره محبت لرو او هغوی دپاره چې کوم هغوی سره نفرت کوو. او الله وایي عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. او الله دا طاقت لري چې هغه ستاسو او ستاسو د دشمن منځ کې مینه پیدا کړي. او الله وایي چې هغې لپاره هیڅ ګرانه نه ده چې دا نفرت له مینې کې بدل کړي. الله په هر شی قادر دی او هغې ته ډېر ځل کړی هم دی. موږ به د خبرې پوه شو چې کله موږ ابو سفیان او خالد بن ولید ته وګورو. دوی شروع کې څومره ځل د نبي صلی الله علیه وسلم او د اسلام سره جنگ کړی و، او الله بیا د هغوی زړونو کې د اسلام مینه پیدا کړه. نو الله موږ ته وایي ان علیک الا البلاغ، ستاسو فرض په دومره دی چې زما پیغام نورو ته په ښه طریقې ورسوئ. په حکمت سره د الله لارې د خلکو ته دعوت ورکړئ. او خپل د نیک عمل د هغوی خلکو د وجه مه خرابوئ کوم چې د تاسو سره ژوند کې بد کړي وي.